یو ډېر اهمه مسله داسې باران وریږي چې خلک د کور نه نشي راوتی کله داسې باران وریږي یا داسې سیلی ده او یخ دی جمع دی چې د کور نه راوته پکې نه کېږي په داسې ټیم کې په کور کې مونځ کول دا جایز دی او دا رخصت د دین څه زما د نیکه نه دی نه زما د پلار میراث ما ته پاتې شوی دی چې زه پکې سوی یم هغه ویم دا طریقه د رسول صلی الله علیه وسلم نه رانقل ده چې کله داسې باراني چې بلکل پکې وته نه کېږي ښه یو هغه باران دی چې ښه تیز دی یعنې یو سړی وایي چې را دوه منځونه چې یو ځای کوي دا د څه دپاره دي نو هغه باران دی چې د وتو گنجایش پکې شتي سره د تکلیفه د وتو گنجایش پکې شتي سره د تکلیفه یو هغه باران دی چې په هغې کې د وتو گنجایش شتي او هېڅ تکلیف پکې نشتي نو په هغه باران کې به دوه منځونه نه یو ځای کېږي یو هغه باران دی چې په هغې کې د وتو گنجایش شتي سره د تکلیفه بیا لاړ شه دوه منځونه یو ځای وکړه دا بل منځ ورسره یو ځای کړه اسانتیا شوه یو هغه باران دی چې په هغې کې د سره د وتو گنجایش نشتي او دا زموږ په ملکونو کې داسې بارانونه کېږي چې کم خلک د هغه علاقو دي هغوی ته پته ده خصوصا چې کمې بر علاقې دي که نه کېږي داسې بارانونه داسې بارانونه پکې کېږي لکه سړی وایي چې اسمان چې ته سوری شوی دی او دا اوبه رابهیږي نو په داسې ټیم کې شریعت تعالی دا اسانتیا درکوي چې ته مونځ په کوم ځای کې وکړه کور کې وکړه او عجیبه دا چې کله اعتراض هغه سړی کوي لکه بعض کسان وایي چې په کور کې په سخت باران کې مونځ کوه عجیبه څه ده دا کوم سړی چې اعتراض کوي دی ښه په مزیدار موسم کې جومات ته نه راځي منځله خو دا اعتراض کوي وګوره وی چې په سخت باران کې چې راوتی نه شي وایي په کور کې مونځ کوه استغفر الله وایي دین یې وایي وتوږو داسې او دین یې وایي ټوټې ټوټې کړو دین چا توږلی دی الحمدلله زموږ رب په موږ باندې مین دی موږ له رخصتونه راکړي دي زه دغه رخصتونه د الله بندګانو ته وبیانوم د ځان نه خو زه سختي نشم جوړولی نه هسې وي لکه دې کې تقوا ډېره نه ده چې سړی دې منزله څه ته راشي جومات ته سره د دې چې په جامو کې به وچ ځای نه وي ټوپۍ به یې لمدوي ږیره به یې لمدوي جوراوې به یې لمدي پیزار به یې لوني دوه درې ځایونو کې به وښویږي تکه توره تیاره ده ګړز ګړوز دي دا به تقوا نه نه تقوا عین تقوا هغه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په خبره عمل کول دي تقوا دې ته وایي ځکه هغه درې کسان چې راغلي د رسول صلی الله کور ته یاد دي دګه هغه یو څه ویلو وایي زه به واده نه کوم ابل څه ټول عمر به روژه نیسم ابل څه وایي ټوله شپه به تهجد کوم هسې دا تقوا نه ده لکه عام که د رسول صلی الله دا خبره موږ ته نه وي معلوم نو دا تقوا نه ده دا تهجد شتي شریعت کې که نشتي شتي ټوله شپې کوي روژه شتي وي هره ورځ به یې نیسم ابل وایي سره واده نه کوم ولې چې عبادت ته فارغ یم چې رسول وسلم راغی او دا خبرې واورېدې د خپلو بیبیانو نه چې داسې کسان راغلي او دی ووایي غوسه شو جومات ته راووتو منبر ته وختو وی خلکو دا واورئ زه ګورې روژه م نیسم زه بوزه کومه هم زه د شپې تهجد هم کوم زه اوده کېږم هم او زه ګورې د ښځو سره نکاحونه هم کوم او بیا یې دا ووایي چې څوک زما طریقه نه خوښوي او زما د طریقې نه اوړي هغه زما په امت کې نه دی تقوا هغه نه دی چې زما او ستا ذهن ورته تقوا وایي تقوا هغه دی چې شریعت ورته تقوا ویلي نو تقوا عین دا دی چې ته د پیغمبر په طریقه عمل وکړي و داسې باران دی یا داسې جمع دی چې بلکل پکې راوته نه کېږي یا داسې سیلۍ ده سخته چې به یې کې راوته نه کېږي کور کې مونځ وکړه نو بیا مسله یاده کړه حدیث کې دا راځي په صحیح بخاري صحیح مسلم کې دی حدیث ته هم د صحیح بخاري صحیح مسلم وایي عبدالله بن عباس رضی الله عنهما یو پیر خپل مؤذن ته دا ووایي فی یوم مطیر په هغه ورځ چې سخت باران ورېدو مطیر یعنی سم تیز باران نو دې مؤذن ته یې څه ووایي اذا قلت اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول الله کله چې ته اذان کې دا شهادتینو د جملې ووایې فلا تقل حي على الصلاه نو د هغې نه بعد به داسې نه وایې چې حي على الصلاه حي على الصلاه څه مطلب دی راشئ منزله ته به دا نه وایې
سبب صلوا فی بیوتکم منځو کوي په خپلو کورونو کې د حي علی الصلاة په ځای به څه صلوا فی بیوتکم منځو کوي په کوم ځای کې په کورونو کې څه وخت مخکې یو څو کاله مخکې په مسجد نبوي کې په دې باندې عمل شوی او د مسجد نبوي هغه مؤذن په اذان کې داسې ویل بیا ډېرو کسانو به ویډیو راولېږله توبه استغفرالله بله طریقه وایي په مسجد نبوي کې راووته دا نوې طریقه نه راوتې دا په هغه وخت کې مسجد نبوي کې شوي دي بل دلیل پې واله په الجامع الصحیح کې دا روایت ته یو صحابي دی د ثقیف قبیلې چې هغه د رسول صلی الله علیه وسلم د مؤذن نه دا خبره اورېدلې وه فی لیلة مطیره فی السفر یو شپه سخت باران ورېدو د سفر په دوران کې د رسول صلی الله علیه وسلم مؤذن یادوي وی هغه ووایي چې حی علی الصلاة حی علی الفلاح صلوا فی رحالکم منځ په خپلو ځایونو کې وکئ بل دلیل والا په صحیح بخاري صحیح مسلم کې دی عبدالله بن عمر رضی الله عنهما روایت دی د هغه باره کې راځي چې یوه شپه وه خو داسې شپه وه ذات برد وریح ومطر دې شپه کې باران هم ډېر تیز و جمع هم ډېر تیز و او سیلۍ پکې هم چلېده فقال فی آخر ندائه عبدالله بن عمر په خپل اذان ورکو نو د اذان په آخره کې دا وی الا صلوا فی الرحال خبردار په خپلو کورونو کې منځو کوي یعنې جومات ته مه راځئ بیا یې دا وی ان رسول الله صلی الله علیه وسلم كان يأمر مؤذنه اذا كانت لیله بارده رسول صلی الله بخپل مؤذن ته دا وی چې کله به شپه ډېره یخه وه یا به باران ډېر تیز و نو مؤذن ته دا وی چې ته په دې اذان کې وایه چې الا صلوا فی رحالکم منځونه وکئ په خپلو کورونو کې څو دلیله شو درې اوس هم پې زړه مطمئن دی که نه او د مسلمان خو په نیم دلیل هم زړه مطمئن کېږي اوس که څوک دا وایي چې زمونږ سابق صاحب خو نه وایي نو زه د سابق صاحب ذمهواري خو نه علم نه زه د یو کتابچې چې هغه یو سړي لیکلی ده او خپلې مسلې پکې بیان کړي دي مسله ما له زه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم او صحابه کرامو نه ثابته کړه